السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورو تاسو مرګره سليمان سالار مرګرو په خپل پیج او چینل کې تار کلم یو وړو کې غونډه کې ویډیو پیغام در کوم پر سایت به تاسو تر ویډیو ښکاری دا وګورئ د نه پسته سره بیا زه خبرې کوم. خبره کوا گندگیر د باجو د سی چوم خزا وغیم د ډي اس پی خزا وغیم د اسسټنټ کمشنر هم خزا وغیم د ډیپټي کمشنر هم خزا وغیم د آرمي کپټن هم خزا وغیم د ایکسي کپټن هم خزا وغیم د قضیه اعظم هم وای وغیم دا سړی وای وغیم روزانه صبح د چا په خوټه کې چې زور راځ مخه ته درایي چې خزا دی وای ها واقعا مې کزما دی ملګرو دا ویډیو تاسو کتله دا یو ملګری دی پته نه لګي چې د نشه کې رسې کې یا مطلب حقیقت کې باجوړ دی یا نه دی دا خبره زه کول نه غواړم او پته نه لګي د دې گرفتاری صرف د حکومت کار دی زمونږ به سره سکا نشته خو مطلب دا دی چې دی وایي چې را ګندګیر دی باجوړ نه شکر دی په باجوړ کې ګندګیر خلک نشته پاک صفا خلک اوسېږي او ټول باجوړیان دغه شان دي لکه څنګه چې دی صحیح شو دغه شان ملګرو پر سایت باندې برابر ویډیو هم تاسو تخکاری لکه مطلب په هر علاقې کې دغه شان خلک وي څوک چې کم دی هغه رالګي په یو شي پس خبره کوي بل رالګي په بل پس خبره کوي لکه مطلب څوک د یو مشر ټارګټ کوي څوک د بل مشر او زمنګ باجوړیان مکمل زتا ستدا خبره کوم چې زمنګ څومره د باجوړ خلک دی لکه مطلب غیبه د یو ملک هم خلاف نه کوي پاکستان زمنګ خپل ملک دی پاکستان سره سره چې نور څومره ملکونه دي د غیبه هم خلاف نه کوي لکه موږ د چارې بیجانډي بیزتی له سپورې پاکستاني نه راکړي یو باجوړي نه راکړي دغه شان د پاکستان لکه مطلب مونږ چرته بیزتی نه راکړي د پاکستان مونږ ټول عمر همیشه ملګرتیا او سپورټ کړي او دا کم ملګری چې تاسو بکتلې پته نه لګي دی خو یا نشه کړي یا مطلب دی اوسو پال ور دی راغستره چې زماره ټیک ټاک اکاونټ مخکلار شي خو دې نه خبر چې مطلب دی په سروست بیا بس کیږي او دا زه د چا خلاف خبره کوم مطلب دا زه سوي ما اوس نه ما د چې کم کنزل رد بد وغیرہ کوي کنه لکه مطلب دار چې زه ته خبره کوم چې تر د ملک لکه بیزتی کې او د ملک کنزي لاول خو د ملک نجر ته بهر لاړ چې تر پاکستان خوريس کې اوندي او بل چې کم دی پاکستان د جنډې د لاندې هغه خلک کنزي چې لکه مطلب د پاکستان د جنډې دا مطلب د لا اله الا الله محمد رسول الله نو چې جنډې دا مقصد دی نو دا وردی چې هر چا غوسته ده هر څوک چې د دې د لاندې کار کوي هغه خلک ټول مسلمانان دي او بیا خاص کر تر باجوړ نو باجوړ خلک کنزي بیا عوام کنزي زماره ذهن مطابق حکومت خو بتا هرگز چره ماپ نه کی خو د دې سره سره چې کوم عوام دي تا عوام هم مکنزل د خدای ظالمه هغه عوام به هم تا ماپ نه کی نو بالکل ملګرو کده دې مخ کې چرته جنید خان یا بل چا په ویډیو جوړ کړی نو بیا بتا سویل چې را مطلب دې رسده وجنه خو دغه شان ملګرو د ویډیو چې کوم د نور ملګرو سره هم شریک کوي او د پاکستان د لپاره هغه لفظونه ولیکي خاص کر د باجوړ خلکو نه زما د مطالبه چې مطلب دار چې د پاکستان د لپاره هغه لفظونه ولیکي پاکستان زنده‌باد په دل پاکستان جان جان پاکستان یا پاکستان فوج زنده‌باد دغه شان لفظونه ولیکي چې هغه خلکو ته پته ولګي چې باجوړ نه بهر خلک دي چې هغه ته پته ولګي چې باجوړ خلک دا چې کم در پاکستان چې هر قسم وردی وي کاغه فایل د پوج وي یا د لیویز وي یا د پولیس وي یا مطلب سیویل ادارې وي هغه کپڑے نه غوندي وردی نه غوندي خو پاکستان تنخواه خور دی د پاکستان نېشنلټي وسره ده د پاکستان شناختی کارت سره د موږ د ټولو چې کوم د قابل قدر دي زمونږ لپاره د غي منګ عزت کو کاغه زمونږ اے سی دی که زمونږ ډي سی دی که زمونږ مطلب کرنیل دی که زمونږ جرنیل دی که زمونږ آرمی چیف دی که زمونږ وزیر اعظم دی لکه مطلب دا چې تاسو دغه بل ویډیو به هم کتلی وي دا یو کس تر عمران نواز شریف چې کوم په بینر باندې تصویر دی هغه لټپ ورګي کنه نو لکه مطلب موږ دغه هم نه برداشت کوو زمونږ سابقه وزیر اعظم دی زمونږ د ملک وزیر اعظم دی او 20-22 کروڑ عوام په غي باندې اعتماد کړي چې دا زمونږ وزیر اعظم جوړ شینو په موږ تبصر کې قبول دی ک عمران خان دی قبل دی او قبل دی سیاست سره زما سکار نشته نو مطلب زدا خبره کوم چې زدا پلانکی پالټي خو خو او پلانکی نه خو ټول زمارونه دی ټول زما وختي خو هر مشر راځي او په هر وخت کې راځي هغه د ملک یو وزیر اعظم زمونږ د ټولو مشري کاغه باندې چا اعتماد کړي چا وټ ور کړي هغه سره زمونږ سکار نه خو زمونږ وزیر اعظم دی زمونږ لپاره قابل قدر دی زمونږ لپاره عزتمن دی ولې چې هغه پاکستان یو جنډه باغ سره لګیدلی او هغه بل چا سره خبرې کوي یا هغه پاکستان خبره کوي خو هغه پښتون دی پنجابي دی سندې دی بلوچ دی دغه سره زمونږ سکار نشته زمونږ صرف او صرف د پاکستان د جنډې سکار دی چې دا څوک هم انتخاب کیږي دا به وزیر اعظم بس موږ ته منظور دی
یا مطلب دا چې دا به شي دا به ډېر شي نو موږ ته منظور دی. نو ملګرو دغه چې کوم دی دا ډېر یو موږ لکه مطلب پوره د باجوړ د سایډ نه چې کوم ملګرو ما سره په واتساپ رابطې کولې چې به دې ویډیو جوړه کړه یا انبوکس ته میسج کول پیج ته زموږ میسج کول یا مطلب په ماسنجر باندې موږ سره کوي یا چا ټلیفونونه وکړو د هغه ملګرو رسېدا د حکومت نه موږ چې کوم دی نو معذرت او بخښنه غواړو. خو دا یو کس دی موږ ټول دغه شان نه یو او د هغه خلکو دا وینا وه چې یاره مطلب په دې باندې ته خبرې وکړې نو بیا پې موږ کمنټس کوو. موږ ټول چې کوم دی د پاکستان د پاکستان یو خوښېدونکي خلک یو موږ د پاکستان سره مینه کوونکي خلک یو او هغه خلک یو چې پاکستان موږ له همیشه مینه راکړې ده موږ له عزت راکړې موږ له په بار ملکونو کې شهرت راکړې نو دغه جنډه چې کوم دی دا موږ چاته هم پاتې نه راولو. انشاءالله زموږ به کوشش دا یو په مرۍ کې چې مسای موږ به خپل پوج سره شانه بشانه ودرېږو موږ به خپل پولیس سره شانه بشانه ودرېږو موږ به خپل پولیس سره شانه بشانه ودرېږو. موږ به پاکستان جنډه چې کوم دی خپل مرۍ کټ کېدو له به ورکو او د پاکستان جنډه به غورځېدو له نه ورکو چې زموږ په بدن کې شای انشاءالله او دا زموږ د پاکستان سره واده ده دا زموږ د باجوړ د پولیس سره واده ده دا زموږ د KPK پولیس سره واده ده دا زموږ د ټولو پولیس سره واده ده. انشاءالله چې څوک هم دغه شان کار کوي نو هغه به مطلب مکمل باجوړ به په هغې تاسو نه دغ کوئ. نو څومره چې خبرې موږ وکړې ډېره زیاته معذرت سره دا خبره یو ځل بیا کومه چې څومره درد خلکو ته میلاو شوی د هغې موږ بخښنه غواړو او ملګرو دا ټیم ماله راکړه اجازه چې چېرته مې ښاد آباد او بریلي اوسئ د الله په امان.